د پاکستان کرکټ ټیم نوې چیف سلیکټر بوسوک شعیب اختر شاهد افریدي یا محمد حفیظ دی په حواله سره ډېر غټ خبر راغلی دی. بابر اعظم او محمد رضوان یو ځل بیا زړونه وګټل او د رمیز راجا بیرته واپسی. څنګه چې تاسو ته پته چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ نوې چیرمن زکا اشرف دی. زکا اشرف د راتلو سره د پاکستان په کرکټ بورډ کې ډېر چینجز راغلي دي. نجم سیټي چې کومه سلیکشن کمیټي جوړه کړې و نو هغه سلیکشن کمیټي اوس ختم کړی شوی چې چیف سلیکټر پکې هارون رشید و چې هارون رشید اوس خپل عہده نه ختم کړی شوی چې اوس پر پاکستان کرکټ بورډ نوې چیف سلیکټر سوک وی. د ذرایع مطابق زکا اشرف محمد حفیظ ته چیف سلیکټرۍ دعوت ورکړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ مشر زکا اشرف د محمد حفیظ سره ملاقات هم کړی دی چې محمد حفیظ ته د چیف سلیکټرۍ دعوت ورکړی دی. د چیف سلیکټرۍ لپاره پاکستان کرکټ بورډ درې نمونه فائنل کړي دي: محمد حفیظ، شاهد افریدي او شعیب اختر، چې په دې درې وانو کسانو کې به یو د پاکستان کرکټ بورډ نوې چیف سلیکټر ټاکل کیږي. د میډیا ریپورټس مطابق پاکستان کرکټ بورډ په نوې سلیکشن کمیټۍ بیټینګ او بالینګ کوچ عہدو لپاره د شعیب اختر، شاهد افریدي، محمد حفیظ، یونس خان، عمر ګل او انضمام الحق نمونه شامل کړي دي چې پر روانو یو څو ورځو کې پاکستان کرکټ ټیم نوې چیف سلیکټر، بیټینګ کوچ او بالینګ کوچ ټاکل کیږي. نجم سیټي چې کومه سلیکشن کمیټي جوړه کړې و نو هغه ختم کړی شوی چې اوس پر پاکستان په کرکټ بورډ کې ډېر چینجز راځي. تاسو په خیال له پاکستان کرکټ بورډ نوې چیف سلیکټر محمد حفیظ پکار دی یا شاهد افریدي یا شعیب اختر؟ د بالینګ کوچ لپاره عمر ګل یا شعیب اختر صحیح خو شعیب اختر مشکل لکه په داسې وړاو عہده باندې کار وکړي. د بیټینګ کوچینګ لپاره به انضمام الحق ټیک وی که یونس خان؟ تاسو را سره هم خپل نظر ضروری شیر کړئ. که تاسو وګورئ د شعیب اختر، محمد حفیظ، شاهد افریدي، انضمام الحق او یونس خان سره کافي تجربه ده، نو که دا کلاریان د پاکستان په سلیکشن کمیټۍ کې شامل شي نو دا ور پاکستان کرکټ د فاره ډیره بهتره وي. پر روان یو څو ورځو کې د پاکستان کرکټ بورډ نوې چیف سلیکټر، بیټینګ کوچ او بالینګ کوچ ټاکل کیږي چې کله دا وټاکل شي نو زه تاسو له بیا نوي او تازه اپډیټس درکوم. او د پاکستان کرکټ بورډ په خوانی چیرمن رمیز راجا بیرته کمنټري باکس ته واپسی کړی ده چې اوس رمیز راجا بیرته کمنټري کوي. د رمیز راجا را ټویټ تاسو ښکاری د پاکستان او د سریلانکا چې کوم ټیسټ سیریز ده نو رمیز راجا او پاغي کې هم کمنټري کوي. په ایشیا کپ او ورلد کپ کې به هم رمیز راجا کمنټري کوي. رمیز راجا یو ډیر زبردست کمنټیټر دی خو په پیښور بسې چې کوم خبري اترې کړي نو په دغه وجه ته پښتانه ډیر زیات خپه شوي او بابر اعظم یو ډیر ښه کارنامه کړې ده. څنګه چې تاسو پته د سریلانکا لیګ شروع کیږي چې پرې کې بابر اعظم اغستل شوی دی. د بابر اعظم په شرط باندې چې کوم در جواری و لوګو او د شرابو چې بابر اعظم دغه لوګو لګول نه مکمل انکار کړی دی. نو اوس بر بابر اعظم په شرط باندې د شرابو دغه لوګو نه لګول کیږي چې د شرابو د جواری د لوګو نه لګول په وجه باندې بر بابر اعظم نه لګي روپۍ هم کټ کیږي. نو ماشاءالله دا ټول محمد رضوان برکات ته د محمد رضوان په وجه باندې بابر اعظم او داسې نور ډیر لوبغاړي اوس دین اسلام ډیر د نږدې نه فالو کوي. که تاسو هم د محمد رضوان او بابر اعظم مینوالي نو په کمنټ سیکشن کې د محمد رضوان او بابر اعظم د فارس څخه الفاظ ضروری ولیکئ. نو دا د کرکټ یو څو نوو تازه اپډیټس د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ. ملاویږو په بلې ویډیو کې. د الله پامان.